انډه پکې ښکاره شوه استغفر الله دا د سړي زوی دی کلمه تېرومه چې دا وګورئ ملګرو په دا حساب دی دا کلم نه سمیږي دا کلم نه سمیږي ملګرو ما وویل مټي چې نو ته زه ګوره په یوه پوهېږم زه دا ستا غوندې چلته پورته نه یم حرامي نه یم څنګه وشلې څنګه ما ویل دقسې وشلېده دا څنګه دې چې وویله ته داسې نه ده وشلېدلې دا پنشمنټ کې زه تا ته ښیم زه تا ته طریقه ښکاره کوم تا نه داسې شوې ده که نه تا داسې کرښه ورکړې ده که نه تا دې ځای نه کرښه ورکړو که نه صحیح ده چې دا کسانو کې نو که نه ډېره ګرمه شوې ده د کسانو لاس کې نیولې وه دا هېڅ نه خوټه ښکاره خپله سړي لورې زنانه ذاتې دومره غلطې خبرې کې تا ته ما کلمه تېره کړه چې کرښه ورکړو که نه دلته کسان ډېر ما تا ته کلمه تېره کړه ته د سړي لورې کلمه خلک مسلمانان دي دا څه کړې وړې دي دلته پولیس هم ناسته دلته خو دغه سیم ناسته او دلته کسان هم ډېر زیات دي دې چې کله کرښه ورکړو که نه چې څنګه کرښه ورکړو که نه دلته کسان ډېر شو صحیح دی دلته ګرمه ګرمي ډېر شو دې ته دا هم پته ولګېدو چې ټول کسان واشروم ته ناست دي صابونونه اغوستي دي او دغه موټې وهي دی بس پکې یو خوټه ښکاره کو دی وایي چې زما مسافرانو ګیم پلی کا بس مه کوه پرېږده زه به ستا خوښ یم ګیم پلی کا چپل به راواخلې چپل دې شي چې د کوم خوټه تا ښکاره کړې وه دا خوټه ماده کنه لس پیړې به چپلې به وښې لس پیړې به چپلې به وښې نو چینج صبر زاهد څه وایي صبر وکړه زاهد څه وایي زاهد اوس ته غړو باندې زه په انتظار ما ته کمنټونه کول چې زه دې راوستم اوس ته دا مور مېړه ځان پسې راوستو ده خو ښځه وغندلې ما وایي چې تاسو به شپې کې ګیم به کوم ما تا ته ویل چې تاسو به دې جمشید په ښځه غندل نه کم د دې بړوا چې دې ته ځان سره کښېنې زما خبره اورا جمشید ښځه وغند زاهد ته ما ته یو خبره صحیح دا د سړي بچی دی دا مور خو داسې ښکاره کړې وه دا وایي چې ما دلته کرښه ورکړو چې ما دلته کرښه ورکړو زما دا یو شی ښکاره شو ته ووایه چې دې څنګه ښکاره کړو دې جمشید چې کوم دې پرتوک شنه و انډې ښکاره شوې که نه او په کونه کېدو نه ښکاره شوي دي درته وښیم درته وښیم دا دی ګوره دا دی دا د ښکاره ده یقین ته مې وګوره راشه دا انډه مې ښکاره شي بول خوره بې غیرتې کوشه سلمې کوشه د مردارې کمستې ښځې زه ستا خور په ټول علم مې کړی دی رنډۍ کنجرې ولې غلط کسان رالې کنځلې کوي زه خو بیا بې غیرتې د سپي زامنه زلزله د زلزله د سپي زامنه زلزله د زلزله کم ده اسې ملګرو دلته اسې کسان اسې لګیا دي وایي چې زلزله یې زلزله ما ته وایي چې زلزله یې ما وایي چې زلزله رالو تا ته وایي زلزله یې تا ته وایي ما پنشمنټ یې که د عزت پنشمنټ یې راکې د عزت به در کوم که د عزت نه راکې بیا به د بې عزتۍ پنشمنټ در کوم ته خو عزتدار نه چې زه تا ته عزت پنشمنټ ورکړم ته یو بې غیرت یې تا ټول عمر په لایف کې پرتوکو باسلې ده زه خو تا ته حیا پنشمنټ نه ورکړم ته یو بې غیرت انسان یې زه به تا باندې د پرتوک به وباسم بل پنشمنټ درته نه ورکړم ته پرتوک ایستلې ځه داسې کار دی مه کوه ګوره غلطې خبرې مه کوه زنانه ده ګوره بس ما پنشمنټ یې پرېښي که نه ګوره دا یو ټیم ما ته به نه چېرې ما چې کوم تا ته لیدلې ده که نه په پرتوک کې لیدلې ده چې تا پرتوک وباسلې ده بل پنشمنټ تا نه ده کړې تا یو پنشمنټ ډیسایډ کړې پرتوک والا تا بل پنشمنټ کله هم ډیسایډ نه ده کړې تا یو پنشمنټ ته در نښتی چې یو پنشمنټ پرتوک به وباسې زه به تا ته 3 پنشمنټ په ورکم که نه چې شیر یا 2 آیل بوتل په ځان باندې واروه یو دا پنشمنټ وکړه او یو دا ته به کوم پنشمنټ ته به پرتوک وباسې تا ته اسان پنشمنټ وکې د نیل را سره دی وکې د نیل پوډر را سره دي انډې را سره شته
ته ما خیر دې پنشمنت په نیل باندې زه څه وکړم زما مسافران په نیل باندې نه خوشحالېږي زما چې مسافران چې کوم ما ته ناستې هغه ستا په تو خوټو باندې ناستې هغه وایي چې جمشید خوټه ښکاره کوه هغه مزې در نه اخلي مزې هغه تا نه مزې اخلي غلطې خبرې مه کوه صاحبې غلطې خبرې مه کوه ګورې زنانه ذات خدای دې کور وده دا ته څه ګړې غلط انسان یې بې غیرته ته دا څه ګړې وړې وې ګوره مرګون صاحب یا ما ته تاسو وایي دا د کوپر یو خبره جواب سړی لولي غلطې کونې زه درته عزت کې پنشمنت راکړې عزت کې پنشمنت بیا دې بربنډو وګورې یاد ساته بیا دې بربنډو چې تا باندې زه خبره کوم ته یو بے غیرت انسان یې ته همیش کو نه ورکړې ده په ټیک ټاک کې ته همیش ما خپله غریبي کړې ده ما خپله غریبي کړې ده ما خپله عاجزي کړې وې خبره اوره ته کلمه تېره کړه ما چا سره بد نه دي کړي تا غوندې کنسر نه یم تا غوندې حرامن نه یم حرامنې حرامنې ښځې تا په علیشه سره خوټه نه ده ښکاره کړې په لایف کې زما سره اوس هم ستا ویډیو پرته دی زه هغه ویډیو ګورم کله کله خبره واوره ما ته غوږ کېده اوس ګوره خبره خو واوره که نه تپوس دې وکړو دا ټول ناست دي قسم لا اله الا الله محمد رسول الله کافر ما د خدای د کافرو په سب کې پاسې هغه ما ته پته نه وه ما کباړ کې کپړې اخیستې وې هغه کاټن پته وه تا ته ښه پته وه خو تا بیا یو خوټه ښکاره کړې ده تا دوه ولې نه ده ښکاره کړې وایي ښکاره کړې وه که نه ډېره به خوند راکړې وه زه به د دنیا کافر یم که ما ته پته وه نو ما به داسې حرکت نه وکړی تا ته پته وه که نه نو تا یو ښکاره کړې وه خو تا ته پته نه وه دوړه به ښکاره شوې وی تا ته چې پته وی که نه تا به دوړه ښکاره کړې وي خو تا ته پته نه وه تا ته پته وه تا یو ښکاره کړې ده خو تا ته پته نه وه که نه تا دوه به پوسته کنجرې وغېمه مټیزې رنډۍ ښځې زه درته قدیمه مې تېره کړه لا اله الا الله ما د خدای د بچو نه خلاص کي چې ما ته پته نه وه چې د کاټن بروس وه ډېر بره لاړه هغه 500 شرې ده ډارک پکې انډه ښکاره شوه ته د څه نه خبرې دا د اوس سړي زوی ده دا د اوس سړي زوی ده ما ته بیا دغه طریقه وښیه تا اوس ما ته بالکل بټ پریشر هاي کو زه ته کلمې چې ماته یو ځل بیا ووایه څنګه ښکاره هغه په غلطۍ کې شوی وه په ایمان په غلطۍ کې شوی نه څنګه ښکاره شو تا اوس څه سټایل وکړو په هغه سټایل خبره واوره زه دې پوه دا پنسا کاټن ډېر روسو ځکه کباړ کاټن و هغه ما داسې ونیوه چې ما څنګه کر ورکه که نه کر نو هغه خاص راله دی انډې پورې دې ځای پورې راله خاص دا انډه پکې ښکاره شوه استغفر الله دا د سړي